ګرانو نازولو ماشومانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ و روغ راغلی وای چې خپل درس ته غوږ ونیسئ. درس به بیا څنګه پیل کړو؟ آفرین. ګرانو خوږو ماشومانو تاسو د نن ورځې درس د انسان د وجود د غړیو درس دی. زه د انسان د وجود غړي درته په پښتو او انګلیسي درته معرفي کوم. انسان ته په انګلیسي هیومن وایي، هیومن. اوس دې ته وګورئ، دغه تیر تاسو ته څه شی ښایي؟ دا څه شی در ښایي چې د کوم ځای د انسان دی؟ مخ دی. آفرین، مخ. موږ تاسو ورته مخ وایو او په انګلیسي کې ورته فیس وایي. مخ، 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 مخ. او دغه تیر تاسو ته څه شی ښایي؟ تاسو ته څه شی ښایي؟ دا څه شی دی؟ شاته د تیر هم تاسو ته ایښودلي او مخې ته د تیر هم دغه د نجلۍ چې دواړو طرفو ته یې لاس نیولی. دا څه شی دی؟ خوله. آفرین، شاباس. خوله ده، خوله. او په انګلیسي کې ورته ماوت وایي، ماوت. خوله، خوله، ماوت، ماوت. او دا څه شی درته ښایي؟ دغه سپین تیر. دا څه شی تاسو ته ښایي؟ دا کوم ځای د انسان د مخ دی؟ پزه ده. آفرین، شاباس. پزه، پزه. په انګلیسي کې ورته نوز وایي، نوز. پزه، نوز. او دا څه شی دی؟ دا سترګه ده، سترګه. ډېر ښه، سترګه. او په انګلیسي کې ورته آی وایي. که دواړې سترګې راشي بیا هغو ته موږ تاسو سترګې وایو او په انګلیسي کې ورته آیز وایي. یو اس اضافه کی، آیز. سترګه، سترګه، آیز. او دا څه شی دی؟ شونډې دي. آفرین، شونډې، شونډې. او په انګلیسي کې ورته لپس وایي، لپس. دا شونډې دي، شونډې. یوې ته یې شونډه وایو او دواړو ته شونډې، لپس. ګرانو ماشومانو د نن ورځې درس مو همدومره و. خدای دې وکړي چې ښه مو زده شوی وي. نور نو مو وخت پوره شو. الله مو مل شه.